خلک ولې یو بل وجنې په دوی څه شوي دي ये عثماني ای خو کې دې کسر کې واخه شوي دي یاره ته دې واس کوم بېروزګار یې خلی خو کې دې کسر کې واخه شوي دي څه چل دی دا ولې یاره مونږ خو یې کوم ماما دې ګډوډ دی خو لکه تم ګډوډ یې بیخي او وخت کاري نه یاره څه شوه خبره پرېږده وایي زه وایم چې ښکاره نه شي چې زه یم چې پیدا نه وې زما دا ماما ته وې ښکاره نه دا دې لاسه وي تاڼه کې پروت نو ته خو ما سره پیدا نه لار را در سره ډوره تاڼه خو بس دې ونه کړ تا د ما تپوس کړی دی خو نه تاسو ځوانو ته زه یو خبره وکړم ماما زما دی په تاڼه کې پروت دی که هر څه دي ستاسو په دې کې کار څه دی یاره والله د دې کلي په دې نورو کارونو کې د خلکو کار څه زه عثمانیه دا ما ورته پیسې دي ځکه تپوس کوم چې دی روغ باسي ستا پې داسې پیسې دي دا ویره ستا پې درسه پیسې اسقه یې پې نه وه خرڅه کړې پټې نه غلط ته وایه بله ګاډي انډر پلی کړه ستا سخی به م انډر پلی کړي هغه نه په قلاره کښېنه هغه ما ته وویل ستا شناختي کارډ یې راوړو ما سره سټام دی پوه شوې او د ستا دی او د پلار دی زما په شناختي کارډ کې څه نوم دی عثمانه ما شناختي کارډ کې موسی نوم لیکلی دی د بل چا دروړی دی د تصویر خو تېر وړه زه خو پېژنم که تا وایي زه نه پېژنم زما بل جوړ وارور و که نه هغه مړ شوی د شناختي کارډ ما سره د هغه دی زما خپل شناختي کارډ نشته دی عثمانه دا پاټونه ماټونه پرېږده ما سره به څه کوې به یاره خلاصېږي یا نه یاره مونږ د دې فلم نه خلاص کا لکه تا له داسې یو کار نه کوو څو پیسې دي پې 140 5000 به مورتې راولو په دې ډاک کې به ګډې کو ماړه پرېږدي د پیسې میسې په بلا دي ډېرې کالتوس هم په نوره غولاړی مردان به هم راولو ډولفین به هم راولو عثمانه کو ټیم بکسر شیداد هم راولي که نه خو لکه بس نه مې لګي بس یاره که نه تاسو یاره هغه له را پیسې ورکولې د څه دپاره زه تاسو ته دا اریان یم یاره هغه ما ته وویې که نه وي دا خوراکۍ مې بیماره ده او د هغه د علاج دپاره پیسې را سره نشته دي بیا بیماره ده نو ما د هغې دپاره را پیسې د میخ سقی مې ورکړه دا څه دی سقی خو را خلاص شوی دی دا څوک دی چې راشه لکه دې خوا یعنې که رشادي ورسره و په هغه ورځ که نه معراج سره دي و که نه چې سقی مې ورکوله دې ورسره و د ده ورکړه د ده سره مې کار شته دسخط پکې دم کړ د ده خو تا هم پکې دسخط کړی هغه سقی چې مې معراج له ورکړې ده دې ګواهي وه ګواه پې و که نه دې په ګواه کې دې دی که نه نو چې دله اتیا سل روپۍ درکړم بیا به د دوی سره یې که زما سره به یاره زه خو یم چې دوی سره لکه ایماندار لکه نو ما پکې وژنی ماما جیل کې دی چې راخلاص شي پیسې به درې درکړي که نه عثماني داسې کار دی که نه چې د ستا شناختي کارډ یې راوړی د پلار دی ورسره دا هلکو دا پې ګواه دی هلته کې دغه دی د جومات استاد و هغې د هغه هم پکې ګواه دی څوک و د ستا د جومات هغه استاد چې څه دی زموږ د جومات خو استاد نشته دا خو درېیمه ورځ د تښتېدلی دی وروره هغه خو کړه ورې هغه خو 3 میاشتو شوي ما ورسره هغه خو د بره وطن وروره پولیسو وشاړو او که وروره ته خو وې که نه د بوارۍ کې صرف مولا او دا سړی دا به هم زه مړ کړم مولا خو لاړی دا به زه مړ کړم دی به پیسې د چا نه غواړي زما هغه 200 روپۍ چې تا کړه ده غشتې دي که نه نو هغه ماړه موږ نه چې څوک پیسې والي وې موږ ته معاف کړي دا تاسو څونه سپي خلک یې وایي چې پیسې خلکو له ورکړي بیرته غواړئ میرخان کاکا سلام علیکم څنګه ته صاحب دننه دي السلام علیکم خیر خیر صاحب سلام ته ماجه جمع شي ها دې صاحب له ورګلو کې دغه زمون کاسه راوته دلته خو ما سره راغلی ځان نه بني نه جوړه به دا ګورې څه د ګوړې منډی نه ده تاڼه ده تاڼه مټکي خان راته ویل ډېر خطرناک تاڼه ده راغلی په خلکو ګرځي او راګرځي نو خو بس دا خو ګوره په هغې د پاسه مونږ دا جرمونه کوو دا خو چې دلته دا سافټویر ولوکي بیا سم ده زمونږ د دوبۍ د دغه والو نه وایي ما درته وویل چې دلته به ګورې خولې بنده ساتئ خبره ما ته پرېږده زه درله کار تموم هلکه غلی شه ګوره تا ته یې ویل مټکي خان کله چې را مې وشتو دا خوله صاحب راغی ناست صاحب راغی ښه ښه سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم خان سلام علیکم خان خیر دا مټکي خان مې راوستو دا به ته کیسه وکړي زه خو نه شم زما د زړه زور ختم شوی دی کاکا ته اوس څه باره کې راغلی څه به درته ووایم جي یاره جي ما خو دې هلک پسې راغلی وو دا د دې کاکا چې کوم دی نه وښی دی او د ده دا بېګناه دی جي تاسو راشئ مرچکي خان تاسو خانو ته په خدای تعالی پاک یقین وکړه چې داسې سادهګان دي چې ولاړه غوایم د چا نه رسم راولې تاسو راشئ
سوري مرچکی خان تاسو چې ګنټه مخکې مړین کړی دی دا وینډر پرېښی په ده باندې پارچه شوي دی سوی سی سم نه وایم ساجد خان مال یم داړه پخ کړی وایم ښه ډبه وې داسې کوي چې د بوڅو خېټې جوړ کړې خو څه وکړم زما خو کلی دی خلاصې مې ترې نه کېږي بل بوټونو ته ولاړ یم یعنې مال یې وټونه هم نه دي راکړي بل ته یې ورچولي دي خو زه خو ورته رالم صحیح ده جي صحیح ده دا به لاړ شي عدالت ته به پیش شي د دې هغه هر څه پوهېمه جي مونږ ته اجازت دی مهرباني جي السلام علیکم خانو دا به اوس څه کېږي تا خو راته وویل چې زه به یې راخلاص کړم هغه خو صحیح ده میرخان کاکا دغه د رالم تاڼېدار ته مې وویل ګوره له 100 روپۍ مې خپلې ولغولې خو دا خو ګوره اوس به عدالت ته ځي بیا به سبا داسې کار وکړي ضمانتیان وګورئ او بیا به ورځو جج ته به درخواست کوو که د صاحبانو خوښه اوس خو د خبره عدالت ته لاړه که نه نو موږ به ضمانتیان اوس وګورو ته به راته لاره سمه که موږ خو پرې ګوره نه یو خبر شوي تاسې تاڼې موږ نه دي لیدلي هر څه باندې زه پوهېم علي د بچې د پلار دی پوه که دا ساده سړی دی کار به کو بابا ته کور کېنه زه پېښ شم زما کار زه ضمانتیان درولم سبا به ته ضمانتیان وګوره نور د ممبرۍ کار به درله زه برابر کړم نور ما خبره کړې صحیح ده ځئ ورشئ ځئ ځه او که چېرې د دمه کوئ نه نه خو دې ښه ده وباد لره راځه لکه دا داسې چڼې ممپلي دي ورېږه دا خو د حکومت په جال کې اوس رالی صبر وکړه اوس به دال هم خورې وال به هم خورې شپږ مېزتونه مې ختم کړو او د کلي نه چې ځنګل ته وشوی دی دا د غنمو په دینو او اوس ورته وګوره دونه غوغه جوار ولاړ دی وګوره رشتهدارانو ته وګوره او د اوبو نمبرونو ته وګوره دا هغه اولدار دی زما ولې څنګه چلې زما هغه ماما سره هم څه وکړل ستا ماما خو ته چې کلی دی بس لکه مودي والی دی ولې مودې پېژنې مودې پرېږده موږې دې په بلا ولګي ته ماته ده ووایه چې ده څه ګناه کړی وه چې تاسو جیل ته دننه کړو ګناه ها ګناه خو دې کړې وه نن سبا د پښتون سړي څه کار دی څه کاري واده وکړه ښځه نه شم ساتلی بس داسې ته پروته کړه نه نو د هغه خپله ښځه وه ستاسو په دې کې د پولیس والاو څه کار و نو خپله ښځه د پلار کې ده په دې کړې په ایمان درته ویم ګوره دې خو وګوره ستا په شان مانده پولیس والا مې دونه نه ولیدلی خو زه قانون دی نو عزت به یې کوو وی داسې کار وکړه سمه چکني دې جوړه کوي مړه ګوره ګوره ولداره کور ته یې راپرې نه دي اخو د ډوډو دشمن دی زړه مې مې پرې کړې ده خبرې هم نشي کولی بس مړه جبانه چې په وجود پسې داسې ځای پرې نه دي هر څه تې پرې کړه دا 100 روپۍ والا که نه زما را طرفه به په دې ملا ملا یې واښه مړه و خمبیره تې جوړه کړه دا ځان سره کېده وه په کار به دې راشي مړه بوتل خو به پرې اوس کې که نه سم پاک جامه چې کړی ګرفرې څخه خلک قد اعظم دا خو پته نه چې د کوم قبیلې و جامت خو ډېر پاک کړی مړه ګناهګار یم که نه دا خبرې را سره مه کوه ته داسې کار وکړه دا 100 روپۍ مې څه دپاره درکړي څه خو نشته د مور مې واده نه دی او په دې ښی لاس یې کېږي چې دې بل لاس ته دې پته ونه لګي سړی ګوره کور ته راپرې نه دی صحیح ده او که دې کور ته راپرېښی که نه نو بیا خفېږي ګوره زم تا ته پته ده سید نواب لالا سره مې 20 کاله ټوپک ماري کړې ده په ایمان بېغمه شه مړه ځه هلکه تا باندې شي وګوره هلکه په ایمان درته وایم مړه په ما نس کې په ما نس کې پولیس والا هم نه به څوک چې اسکي یا الله دولته بس دغه ځایونه دي هسې پراته دي که نه نو به د دې نه دا رژیم چېرته یې وران کړمه دا وګوره چې نور اسم نه دا 15 جریبه ځای دی څه خو به رالکوي فصل که نه پاسې خرچه به پې څومره راچي چې دا ورانه و خرچه خو به په دې لاک 1.5 لاک روپۍ راځي خو زه خو یم دا غریبانان به پکې اوسېږي درسته خو د دې کلي مشر خان غریبانانو خو ماله داړه څښه غریبانان تا له کارونه کوي چې سوال جواب ورته وکړې دا وګوره دا غریب لګي دا څه ته جوړ شو داسې چې ما له کارونه کول خو څوک به کډه به مې پکې اچولې وه یاره دې لپاره زه دغه راولېږم شاولدا بل د بسوران کې دا خو ډېر پټی دی بیا په دې باندې چې هر څه کوي نو دا خو بیا ډېره اجاره ده کړې نو دا کومې بسې ته به یې ورکړو انشاءالله سبا به دې بیا دغه راولېږم شاول خو دا پیسې ډېرې چې ګزاره را سره دې کې هغه زما ملګری دی بېغمه شه ځه او دغه ځایونه دي نور خو تا ولیده او بس دا به ورته زه یاد کړم دې نه به زه ویډیو وکړم هغه ته بیا زه وښیم ځه ټیک شو او بس دې نه بېغمه شه صحیح ده زه چې ته زه څه شربت پول کړو نو ځای